یو افغان ډاکټر غفار غیور د تیر شاوخوا 9 کلونو راهیسې د جراحي عملیاتو له لارې د هیواد په مرکز ولایتونو کې د شاوخوا 6,000 هغو ماشومانو وړیا درملنه کړې چې په شونډو او تالو کې یې نیمګړتیاوې درلودې. نوموړی وایي د خلکو اقتصادي ستونزو او یا د ناروغۍ ته د خلکو نه پاملرنه د دې ته اړ کړ ترڅو هیواد ته راشي او د یادو ناروغانو وړیا درملنه وکړي. زیاتره د ناروغان ما سابق کې ولیدل چې یا اقتصادي مشکل د وجه نه ناروغي نشو عملیاتوي مرکزی ولایتو ته نشو راتللی او دویم دا و چې زیاتره صدا فکر نه و چې دا عملیات کیږي او شونډه یا کام منظم جوړیږي د ماشوم یا د هلک یا جنۍ خوله یا کام منظم ډول طبیعي جوړیږي. رباني چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي چې د انټرنیټ له لارې له ډاکټر سره خبرې شوي وي او هغه ورته بلنه ورکړه اوس به یې په څو شېبو کې عملیات ترسره شي. رباني دغه راز زیاتوي دوی دومره توان نه درلود چې دغه عملیات په خپل شخصي مصارفو ترسره کړي او اوس خوښ دی چې د یو افغان ډاکټر له لوري په وړیا توګه درملنه کیږي. کابل ته هدیره لپاره د شونډې عملیات وکړم ډاکټر غفار داسې فیسبوک ډاکټرانو ګروپ و هغې کې ادرس یې لیکلی و ادرس یې راکړه راته یو ملګري هغې لاره ما پیدا کړم ما ورته مسکا وکړم میسج چې زه دغسې عملیات یم راسئ ما ته دعوت راکړه بس دعوت یې ډېر خوشحاله یم بس دا عملیات وشو ډېر زه مقام مشکل دی مقام سره ګرځون سره راغلی یم او روزګار خرابه ده کاروبار نشته زما خو راغلی چې زه مې عملیات بخیره د ښکلا جراحۍ دغه افغان متخصص ډاکټر غفار غیور چې د کندوز ولایت اصلي اوسیدونکی دی اوس له هیواد بهر ژوند کوي. وایي هر کال 2-3 ځلې د دغو وړیا عملیاتو لپاره افغانستان ته راځي او په هر ځل راتګ سره د سلګونو ناروغانو وړیا عملیات کوي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې که د حکومت او نورې اړوندې ادارې ورسره همکاري وکړي د لا زیاتو ناروغانو درملنه به وکړي. تقریبا 2 میاشتې نه واوښتې چې زه راغلی یم او د 300 شاوخوا ناروغان مختلف ولایتو کې مې عملیات. زما پلان انشاءالله بل ځل ته دا دی چې 400 شاوخوا لابچاک او کامچاک ماشومان ته پلان گذاري وکړم او هغه عملیات کړم په رایل شفاخانه کې نورو ځایو کې. دولت الحمدلله دولت ټول ریاستونه د صحت عامې چې دي او خپل وزارت ټول خبر دي کوم ځای کې چې زما دوا ضرورت دي کوم ځای کې ځای ضرورت دي ټول راته مهیا کوي. په ورته مهال د عامه روغتیا وزارت مسؤلین د ډاکټر غفار غیور یادې کړنې ستایي او وایي چې دوی ټولو هغه افغان ډاکټران ده چې دلته د خلکو د خدمت لپاره راځي د هر ډول امکاناتو په چمتو کولو کې ورسره همکاري او مرسته کوي. قدرمن استاد غفار غیور صاحب خو د څوم ځل چې هیواد ته راځي دلته د لابچاک ماشومانو لپاره په وړیا شکل باندې خدمات چې ترسره کوي. د عامه روغتیا وزارت په تیر ځل د هغوی په راتګ باندې د تقدیرنامه هم ورکړلې وه او د همدې لپاره چې د دوی ستاینه وشي د دوی احساس نور هم هغوی ته ورته ورکول شي چې یاره تاسې افغانستان ته چې راځئ نو ستاسې دا کارونه د قدر وړ دي. موږ دې ته ژمنتیا لرو بار باندې موږ د افغان ډیاسپورا سره موږ مجالس ترسره کړي د همدې لپاره چې هغوی داخل د هیواد ته راشو په داخل د هیواد کې خپلو هیوادوالو ته هغوی روغتي خدمات وړاندې کړي. یعنې که هر افغان غواړي چې افغانستان کې خپل هیوادوالو ته روغتي خدمات وړاندې کړي موږ ورسره په هره برخه کې همکارۍ ته اماده یو. د یادونې وړ ده چې د سوی تشکلاتو په دغه ډول عملیاتو باندې په خصوصي روغتونونو کې تر 500 امریکایي ډالرو لګښت راځي. ډاکټران د امیدوارۍ پر مهال د میندو په بدن کې د فولیک اسید کموالی او د خپلسري دواګانو خوړل د یادو سوو تشکلاتو لاملونه بولي.